د وروستۍ زلزلې ټپیانو ته د کورنیو چارو وزارت د روغتۍ مرستو کاروان د هیواد په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان او ننګرهار کې وروستۍ زلزلې چې د سلګونه هیوادوالو ژوند یې واخیست او په زرګونو نور یې ټپیان کړل، لا هم د خلکو په زړونو کې د اندېښنې او غم تورې څپې خورې کړي. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت یو روغتیايي ټیم د روغتیايي چارو عمومي رئیس مولوي صدیق الله بدر په مشرۍ د ژمنې او انساني مسؤلیت احساس سره مل ننګرهار ته ولېږل شو. دغسې د کوم متخصصین ډاکټر صاحبان چې دلته راغلي دي، موږ سره هغه هر مریض چې دلته مراجعه کوي دلته راځي هغه ارزیابي کېږي. کوم مریض چې دلته تداوي کېږي علاج معالجه کوي همدلته تداوي کېږي، او کوم مریض چې بیا دلته تداوي نه کېږي موږ بنسونه ځان سره ورسلي دي. د هغې نه تقریبا بېګا شپې هم موږ زخمیان نقل کړل سیدو بستر ته. اوس مو هم تقریبا شپږ اووه زخمیان د متخصصین ډاکټر صاحبان نظر دا و چې هلته نقل شي. باید هلته مو هم تدابیر ورته نیول دي موږ په روغتون کې دلته هم تدابیر. نو همدغسې مریضان چې دلته تداوي نه کېږي، دلته علاج معالجه نه کېږي، هغې دپاره موږ تدابیر نیولي دي. امبولانسونه تیار ورته ولاړ دي، هغه ریفر کوو او 300 بستر ته هلته نقل کوو. زموږ مخه طبیعي واضح ده چې د طبي مرستو لپاره موږ راغلي یو. پرون یو ټیم چې پراس کې رئیس صاحب راغلی و، هغه نه وروسته چې رئیس صاحب کتلی و چې د مریضانو د ناروغانو تعداد ډېر و. نن بل ګروپ چې تقریبا 10 کسه متخصصین ډاکټر صاحبان سره د طبي لوازم او وسایل او تجهیزات سره نن راغلو. موږ هغه نه وروسته چې مریضان مو ټول وکتل، 2 کمپه مو جوړ کړل چې په نامه د تخلیه کمپ. دا هغه کمپونه دي چې کوم مریضان چې کتل شوي دي هغوی روغ شوي دي هغه هلته انتقالوو. او دغه دا کمپ چې دوه په برخو تقسیم شوي، یو هغه برخه ده چې مناسب برخه ده او بل کوم نارینه برخه ده. انشاءالله د کوم نوی ټیم چې نن راغلی د 10 کسیز متخصصین ډاکټر صاحبان سره د تجهیزاتو سره انشاءالله ټول ستونزې حل دي او ټول مریضان کار شي. دا ټیم چې د خدمت او مرستې په روحیه سمبال دی، د ټپیانو زنمنو هیوادوالو د درمانلې لپاره یې خدمت ته مټې رابډ وهلې دي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پولیسو روغتون هم د ټپیانو د ژغورنې او درملنې لپاره شپه ورځ په کار بوخت دي. پرون د تېرې شپې 12 بجې شاوخوا چې کله زلزله وشوه زموږ 15 امبولانسونه د میدان هوایي ته ولاړل. هغې ځای څخه یې تر ډېره وخته ته انتقالات کول. کله چې ننګرهار حوزوي روغتون او نور روغتونونه ډک شول، د هغې څخه وروسته موږ خپل روغتون ته د مریضانو انتقالات شروع کړل چې تېره ورځ تر ماښام پورې تقریبا شاوخوا 300 مریضان موږ تداوي کړي وو او زخمونه مو ورته پاسمان کړي وو. موږ کولی شو چې څومره ناروغان راشي موږ تداوي وکړو. الحمدلله موږ هر څه لرو، دوایي هم لرو، ملزمه هم لرو. نو موږ چمتو یو دي چې د ناروغانو د تداوي وکړو. موږ په ټول علاقه کې چې دی 900 کسان تعداد لرو. نفوس موږ 900 کسان دي. په 900 کسانو کې موږ 15 کسان چې دي د شهیدان لرو او نور باقي چې دي ټول زخمیان دي. او په زخمیانو کې صرف موږ چې جوړ کسان چې 9 یا 6 کسان به موږ په دې ټول علاقه کې جوړ پاتې. او زموږ علاقې چې دي مکمل اواري شوي دي، چېرته آبادي نشته، آبادي مکمل ختمه شوې ده. او مالونه چې دي هغه ټول ختم شوي دي، مالونه نشته دی، هغه هر څه آبادیګانې ټول د منځ تللي. اوس زما خپله تقریبا چې 30 کسه کورنۍ ده. زه یو پکې یو مریض سره راغلی یم، د نورو پته راته نشته دی چې په جلال آباد کې دي، په کابل کې دي، کونړ کې په شفاخانه کې دي، د هغې یو پته معلومات ماته نشته دی. خو ټوله علاقه همدغسې سرسریزه اواره شوې ده او ختمه شوې ده. نو موږ حکومت نه مننه کوو. حکومت موږ ته په وخت باندې دغه را رسول دي چې یو ته هلیکاپټر یې راوستلی، زموږ زخمیان یې په هلیکاپټرو کې راوړي دي، چې یو ځای ته انتقال کړه، چې بل ځای ته انتقال کړه. د کورنیو چارو وزارت یا د روغتیايي کاروان په ختیځ کې له خپلو هیوادوالو سره د ایمان او ارادې په ډک زړه دا پیغام ورکوي چې د دې ملت درد او رنځ د ټول هیواد درد او رنځ دی. پولیس د ټولنې خدمتګار